د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله پر یو چا باندې مشکل او مصیبت راس، حدیث قدسی دی، الله تعالی وایي هغه بنده دا اراده ولري چې زه به د خپلو مشکلاتو حل د خپل رب څخه غواړم، نو بیا چې کله هغې بنده اواز کوي، غوښتنه کوي، الله تعالی وایي د ده د غوښتنې څه مخکې زه د ده مدد کوم، او چې د کله اواز کوي د اواز د کولو څه مخکې زه د ده د اواز جواب ورکوم. لیکن که چیرې پر یو بنده باندې الله تعالی وایي زه مصیبت کښېږدم او دی د دې مصیبت حل زما سما سوا د بلې لارې څه غواړي، طبیب له هم ورزغلی، ډاکټر له هم ورزغلی، اسپتال له هم ورزغلی، حکومت له هم ورزغلی، او بل صاحب قدرت له هم ورزغلی، هر چاته ورزغلی، لیکن د مصیبت په حل کې زما و طرف ته اراده نه راګرځي. نو بیا خو زه دی چې کم چاله ورزغلی زه دی د هغو په حواله کم او پر ده باندې د اسمان دروازه بنده کم، د ده ندا او اواز در ما پورې بیا نه رارسېږي.